اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، نن به تاسو ته موډ او اوسط در وپېژنم. هر هغه شی چې زیاته فریکونسي ولري موډ دی. ممکن چې په شیانو کې زیات موډونه موجود وي یا هیڅ موډ پکې موجود نه وي. مثال: اتیا، اویا، څلوېښت، اویا، اتیا، نوي. په دغه رقمونو کې یو موډ د اتیاو دی ځکه فریکونسي یې 2 ده. بل موډ د اویاو دی ځکه د هغې فریکونسي هم 2 ده. دا چې د 40 او 90 فریکونسي یو واحد ده نو موډ نشو ورته ویلی. ښه، دلته خو 2 موډونه وو. همدغه شان 1 2 3 4 5 6. په دغه رقمونو کې هیڅ موډ شتون نه لري ځکه چې د ټولو رقمونو فریکونسي یو واحد ده. یو رقم داسې هم نشته چې له یو څخه زیاته فریکونسي ولري. په یاد ولرئ چې هر هغه رقم چې فریکونسي یو واحد وي موډ نه لري. ښه، بله موضوع چې اوسط دی. اوسط دې ته وایي چې د رقمونو مجموعه د رقمونو په شمېر وویشو. عمومي بڼه یې دغسې ده. که اوسط په ایکس سره داسې وښیو چې په سر یې خط وي او رقمونه په ایکس یو جمع ایکس 2 جمع ایکس 3 جمع 3 وارې ټکي ایکس ان سره وښیو، او دا چې وروستی رقم n دی نو په n باندې به یې ویشو. مثال: که د یو زده کوونکي د نمرو نمونه دغه شان وي نو اوسط معلومولو لپاره په صورت کې دغه سره جمع کوو. دا چې تر دې ځایه پورې 3 رقمونه دي په 3 باندې یې ویشو. 80 تقسیم په 3 1 وارې 3 2 وارې 3 صورت کې 0 پاتې شول. مخرج کې 1 0 که په 1 ویشل شي 0. نو ویلی شو چې د زده کوونکي د نمرو اوسط 0 دی. ګرانو زده کوونکو، درس دې په همدغه ځای بس وي. بیا چې له یوه نوي فصل د احتمالاتو د علم سره حاضرېږم. د الله په امان.